علماء وائی روجہ کی سسیز جویل پخلکی چی تیرہ یہ ناو خوانتے نہ تیرے خو یو سیز جویل دا مکروح دی یا یو سیز پا جب باندے سکل چی اغی سکلو تا حاجت نئی نو دا ہم دا روجی پا حالت کی مکروح دی دا دین احتراز پکار دے دویم نمبر علماء وائی پخلک لاڑی جمع کول دیر شی و بیاغا پا یو زباندے تیرول پا دے اگر چی روجہ ماتی گی نا خدا مکروح دی دیر لاڑی پا خلک جمع کی و بیائی تیری کی نبازی کسان پیزان لتن دماتی نو دا روجہ نماتی خدا مکروح دی بل علماء وائی پر روجہ کے اغکار کول چی اغا دا بندہ دا کمزور والی سبب گرزی دا مکروح دی زکا چی وجود کمزوری شی نو بیا روجو نیولو طاقت نہیں لکہ مثال کے طور پر حجامہ کول چی سڑے حجامہ لگی پاگی سردے دا وجود نوین اباسی نو وجود کی کمزوری رازی نو اغسیس چی اغا پا وجود کی کمزوری راولی نو دا قصیص دا کار کول پر روجہ کی دا ہم مکروح دی بعضی کارون وس اغا ذکر کو چی اغا دا روجہ دار دا پارا مکروح ندی عام عرف کی اغا سڑی تا مکروح اخکاری و پا حقیقت کی اغا مکروح ندی اول نمبر تیل لگول سڑے گیر غوڑی سر غوڑی نو دا تیل لگول چی دی دا دا روجہ دار دا پارا پدی کی اس کراہت نشت دے دویم نمبر رانجہ لگول پدی کی اس کراہت دا روجہ دار دا پارا نشت دے چی دے پر روجہ کی سترگی تو رہی دریم نمبر دا یخوالی دا پارا غسل کول دا مکروح ندی سڑے وی غسل وکم لگ یخوالی با میں وجود تراشی نو پر روجہ کی دا یخوالی دا پارا غسل کول چی دا ہم مکروح ندی بل لمدے کپڑے اغسطل اس کو چونکہ موسم خدے سخت گرمی اگئی کہ سڑے لمدے کپڑے واغندین وجودی لگی یخشی روجہ آسانش نو پای لمدے کپڑے اغسطل پر روجہ کی دا یخوالی دا پارا چی زما بدن یخشی نو دا ہم مکروح ندی یا او بل مزمزہ و استنشاء پوزی تا اوبا ورا چول یا خلیتا بغیر دا او دس نچی او دس نکی اسی خلیتا اوبا ورا چی یا پوزی تا دا روجے پا حالت کی ندا مکروح ندی او دا سکی خو اسی لار شی خلیتا اوبا وروا چی دے تو کی پوزی تا وروا چی دا مکروح ندی او میسواک کول پر روجہ کی چی دی دا بالکل روا دی او دا ٹک دیو ہر حالت کے میسواک کا روجہ داری او کا غیر روجہ داری نو پا میسواک کی اس قباحت نشتہ دے بلکہ دا سنت تے چی سڑے دورزی پا دے اخیر کی کئی نو میسواک کول خو سنت تی پا روجہ کے ہم او پا کوجہ کے ہم نو دیکن سا قباحت نشتہ دے بعضی خبر دا سی دی چاگہ دا روجہ دار دا پارا مستحب دی یعنی کاغا پہ عمل اکی نو ثواب باورتا میلاوی گی او کو عملی پہ انکو نو گناہگار پہ نہ دے اول نمبر چی دے با پیشمنے کی پروجہ کی پیشمنے کول دا مستحب دی اگر تد یو گٹ اوبوس کا خو پیشمنے او کا دا مستحب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی با چاہتا دا پیشمنی دا خوراک دعوت ورکو نوی راشا دا برکت خوراکو کا راشا دا برکت خوراکو کا نو دا پیشمنی پا خوراک سڑی تا پروجہ کی قوت میلاوی نو پیشمنے کول چی دی دا مستحب دی دویم علماء وائی پیشمنے کول پا پیشمنی کی رستوالے کول مستحب دی چی پیشمنے پا آخری وقت کی اکڑلیش خودم را پا آخری کم نا چی دے شکی چی سبا خطلے دے او کندے خطلے چی بیا شک کی پاتیش نور پیشمنے پا آخری وقت کی کول چی دی دا مستحب دی درائم خبر در روجدار دا پارا مستحب دا دی چی کلا ازان اوشی نو بیا بروجہ سمدستی ماتی دا پریزگاری نه ده چې اذان وشي او ته منځو کې بیا وای چې یاره ما روجه ډېره ایساره کړې وه اوس راله کجوره راکړئ اوبه راکړئ نه دا ټیک نه دي علما وایي چې کله اذان وشي نو بیا روجه سمدستي ماتول چې دي دا مستحب دي روجه به بیا ایساری نه چې کله وخت داخل شو بیا به روجه نه ایساری خو ګورئ دې کې احتیاط کوئ داسې نه چې لا وخت داخل شوی نه او ته روجه ماته کړي بعضی اوقات گورے جماعتونو گڑو کی پرقی سڑے دا وقت رو جماعت کی وقت نو داخل شوے چار رو جماعت للدار رو جب دوبارہ نی سیدہ ندش بل علماء وائی روجہ کے
که سړی په جنابت کی وی نو پکار دا چې د اذان د کېدو نه مخکې دی غسل کی، دا مستحب دی. ځکه دا روژه عبادت ته، نو چې عبادت دی شروع کی چې په پاکی یې شروع کی، نو دا مستحب دی. په د اذان اوشو دلا غسل نه کړي نو ګورې په روژه کې څه نقصان نه راځي، روژه صحیح ده. خو علما وایي دومره دا غسل لیټ کول چې د دنه د منځ وخت پکې پوت شي، نو دا بیا ګورې مکروه دی. نو مستحب دا ده چې اذان کیږي سحر وخت داخلیږي چې سړی غسل کړي. بل د روژهدار د پاره مستحب خبره دا ده چې د خپل جبه د دروغ نه، د غیبت نه، د چغل خورۍ نه او د تهمتونو نه دې ځان ساتي. دا مستحب خبره ده چې روژه کې کم از کم د دې امورو نه دې احتراز کوي. بل علما وایي روژه کې مستحب دا ده چې سړی خپل روژه مشغوله کی په تلاوت د قرآن سره او په ذکر او اذکار سره. هغه ذکر چې احادیث مبارکه کې راغلی دی، مطلب دا چې روژه کې اسې اوقات نه تیری، خو یا تلاوت کې یا په ذکر او اذکار کې مشغولی، دا مستحب. بل مستحب دا دی چې دی به غصه نه کوي. غصه نه کول دا مستحب دی په روژه کې، چې ته خپله غصه کنټرول کی، نو دا مستحب دی. بل علما وایي مستحب خبره دا ده چې سړی ځان د جایز شهواتو نه بچ کی. بعضی سیزونه داسې دي شهوات چې هغه په روژه کې جایز دي، خو چې ته ترې نه ځان بچ کی چې ای به دا د رمضان المبارک میاشته دا جایز سیزونه دي، خو زه ترې نه ځان بچ کومه، نو علما وایي دا هم مستحب دي.